کې اصلا کې الله یاري خو سیده الله یاري لدنه به لوی کافر په دنیا کې بل کافر نه وي. بشک دا د رب دپاره درته وایم لوی کافر به په دنیا کې بل نه وي لکه الله یاري سیده. استاد محترم فارسی صحبت کنم که مشکل نیست انشالله. بفرمایید برادر عزیز. استاد دو دونه آیه شریف میخوانم که یک دونه حدیث اگه اجازه باشه از امی باز یک استدلال میکنم باز نظر شما رو میگیرم. اجازه است؟ بفرمایید. آیه 100 سوره قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك فوز العظيم. از این آیه مهاجرین و انصار که سابقون و اولون بودن در مهاجرت و در نصرت مهاجرین که انصار گفته میشن و کسایی که والذین اتبعوهم به احسان و آنایی که از سابقون و اولون به احسان تبعیت کردن. خداوند جل جلاله خودش گفته که رضی الله عنه و رضوا عنه و برای از اونها باغ‌های در جنت تیار شده که او ابدا می باشن، ابدا یعنی تا ابد. ذالک الفوز العظیم و این یک پیروزی بزرگ است. این یک آیه. آیه دوم آیه 40 همی سوره توبه است. بسم الله الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصر الله اذ اخرجه الا تنصروه الا تنصروا نیست الا تنصروه إلا تنصروه فقد نصر الله إذ أخرجه الذين كفروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وآيته بجنود لم تروها. استاد دنی دو آیه از پیشگامان مهاجرین و انصار و در اینجا هم اشاره است بر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که برش لصاحبه گفته شده بر حضرت ابوبکر صدیق. از اینجا 100% برتری حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چی میشه؟ ثابت میشه از این دو آیه شریف. در پایین اینجا رافضی های فارسی زبان هم هست استاد خواه که من دو آیه را از این خاطر خواندم که اونا هم گوش بگیرن. اینال استاد ای رافضی میایه میگه ابوبکر صدیق اطور یا اطور خیلی اگر می گپ از خوب بیایه بگه که همین آیه قرآن به چی رد میکنه؟ السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی الله عنهم. یک گپ که اولین مهاجر که با خود پیغمبر علیه السلام و او هم دو شرایط خراب و خطرناک مهاجرت کرد حضرت ابوبکر صدیق است که خود از آن قبول دارن که امی ثانی اثنین امی حضرت ابوبکر صدیق است. پس اینجا طعن گفتن لعن گفتن به می کسایی که از سابقون الاولون بود خلاف اسلام است، ضد اسلام است، ضد قرآن است. اینا شرم و حیا ندارن میان که بدگویی میکنن. امیر رفتیم استاد امی شیطانیاری نیست در صفحه از او برش گفتم میدی آیت شریف خو خیر مخوق چی نیستم وارد نیستم ولی کمک میگیرم از علما. امی میگفت که تو کفر نعوذ بالله منه تو اسلام ابوبکر صدیق رضی الله عنه ثابت که گفتم نه هم اسلام هم فضیلت هم سابقون هم اولون هم یار غار هم احادیث دیگر آوردم که پیغمبر علیه السلام او را اشاره کرده بود که باید بعد از ما خلیفه باشه. این مرا پایین انداخت مرا گفت عمری. ما گفتم عمری بگویی ما خو چی میکنم؟ سرش افتخار میکنم. اینال استاد یک چی رو براتون میخونم که یک حدیث شریفه لیس المؤمن بالطعان واللعان ولا الفاحش ولا البذیء. یعنی مسلمان طعن کننده لعنتگر و بدزبان و زشتگو نیست. استاد
ما خب همینجا فعال هستیم، به ضد از جا کار میکنیم، تبلیغات میکنیم، یک تیم هستیم. ما دل ماست که سر از یک نام بانیم، سرمی الهیاری و پیرویش. اگر شما اجازه بتین بخاطر که بنا به این حدیث ما باید بد زبان و بدگوی نباشیم. مسلمان هستیم، مسلمان اهل سنت. اگر همین مردم نرجسی یا مذهب نرجسی نام بانیم، استادی کار صحیح است یا نه؟ خب په پښتو کې جواب درکړم. د نور ملګری باندې ټول پوه سي. تاسو په صحیح پښتو کې استاد پښتو میفهمم. بله قربان مسلم قدرمن سي. اوله خبره خدا ده په سورة الحجرات کې الله جل وعلا د ابو بکر او د عمر په اړه په اول دوم آیات کې یا ایها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم. الله جل وعلا ابو بکر او عمر ته په قران کې په صراحت سره مؤمنان ویلي دي. یو آیات دغه آیات خاص په باره د ابو بکر او د عمر کې را نازل شوی دي. د دوی په منځ کې کله یو تیزه خبره راغله، د نبی علی السلام په مخ کې الله آیات را نازل کړل یا ایها الذين آمنوا، ای د ایمان والا و څوک ابو بکر او عمر لا ترفعوا اصواتکم، خپل غږ د نبی علی السلام په مخ کې مه پورته کوي. نو کچيري خدای مکړه ابو بکر او عمر د دوی په چم باندې سي په پټه کې خدای مکړه منافقین وینو الله جل وعلا ولی ورته ویل یا ایها الذين آمنوا، ای ایمان والا. خدای سي ورته ویل یا ایها الناس، یا به دې ورته ویل سي ای منافقین والعیاذ بالله. چونکه اصلا کې الله یاري خو سیدا الله یاري لدنه بلوی کافر په دنیا کې بل کافر نه وي. دا د رب لپاره درته وایم، لوی کافر به په دنیا کې بل نه وي لکه الله یاري سیدا. او بیا په دې کې سورة التوبه اخري آیاتونو کې تاسو وګورئ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. خداوند متعال در سورة الأنفال در آخری آیات می فرمایه که أولئك هم المؤمنون حقا. مهاجر و انصار کسانی هست که حقیقی مؤمنان دي، دسی خلق دسی حقیقی مؤمنان دي، مهاجر و انصار. بیا په سورة التوبه کې الله جل وعلا فرمایي يحلفون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة التوبه کې دا آیت وګوري الله وایي چې د منافقینو د صحابه په منځ کې منافقین نه ول. قرآن عظیم شان يحلفون لكم اعوذ بالله ان می خبر ډیرې کړې دي چې آیات په ذهن کې نه راځي که څه مسله ده. ويحلفون بالله انهم لمنكم، دغه منافقین قسمونه اخلي تاسو ته چې دوی له تاسو نه دي. وما هم منكم، الله وایي دا منافقین ای صحابه ولا تاسو نه نسی کېدلی. نو معلومه خبره سوه چې د صحابه په منځ کې منافقین نه ول. بیا داسې احادیثو ته که راسې په احادیثو کې دا نهج البلاغه ده. علي رضي الله عنه ابو بکر رضي الله عنه سره بیعات و صفتی کړی ده، او علي رضي الله عنه وایسي وإنا لنرى أن أبو بكر أحق، يعني أبو بكر رضي الله عنه په خلافت باندې ډیر حقدار و تر موږ. إنه لصاحب الغار، دی رسول الله دی غار ملګری او دته الله ډیر فضیلت ورکړی او د نبی علی السلام په ځوان کې امام ټاکلی و، د لمانځه امام علي رضی الله عنه په نهج البلاغه کې وایي. داسې په نورو کتابونو کې په همدغه صحیح البخاري کې علي رضی الله عنه او خپل زوی محمد ابن الحنفیه روایت کې پښتنه جنې کې وایي یا پلارجانه یا ابتی له نبی علی السلام نه وروسته بهترین انسان څوک ده؟ وایي ابو بکر ده. يعني علي رضي الله عنه واي او دا دوی په کتابونو کې په ډیرو کتابونو کې د ابو بکر رضی الله فضیلت راغلی. امام صادق علیه السلام هغه بیا د ابو بکر رضی الله وايي چې زه دوه ځلې له ابو بکر نه پیدا شوی یم. دوه ځلې د ابو بکر رضی الله عنه یو طرف ته زوی ده المسی ده قاسم ده، بل طرف ته المسی ده سلمى نومیږي. د دې دواړو په منځ کې چې کله نکاح وسوله له دوی نه ام فروه پیدا شوه. ام فروینه امام صادق علیه السلام پیدا شوی. نو هغه به په افتخار سره ویل چې زه دوه ځلې له ابو بکر صدیق رضی الله عنه نه پیدا شوی. خو دوی ته دا حقیقت نه ده څرګند شوی، حقیقت نه ده ورته معلوم شوی. بله خبره دا ده چې تاسو د نرګس وکړله، تاسو راسې لږ
عقل ته متوجه سو، عام شیو ته وایم، ټولو خلقو ته وایم چې په دې خبره لیک سر خلاص کړي. نرګس څوک ده؟ دا یوه داسې ښځه ده د الله په ذات قسم چې مړ او ژوندي د شیو را یو ځای سي. دا ښځه په اسلام کې په د هندوانو کې نه ده تېره سوي. عمر جان دوی وایي چې دغه نرګس بیبي د دوی د مهدي مور ده. په هندوانو کې نه ده تېره سوي، په یهودو کې نه ده تېره سوي، په سیکانو کې نه ده تېره سوي. دوی خو څه کوي زه دوی ته وایم چې عام و شیو دا چا کې چې لیک بغیرت سته، دوی ته وایم چې تاسو نه زه نه غواړم د تاسو په مذهب کې د هندوانو په مذهب کې راته وښیاست چې دا نرګس څوک ده. نسته. د الله بندګانو نو د تاسو په داسې یو هوایي خدا له کوم ځای نه راغلی څوک ده، څنګه له امام حسن العسکري نه نکاح ثابته ده، نه د دې ښځې وجود ثابت ده، وجود یې لا نه ده ثابت، وجود یې لا نه ده ثابت. نو خو که تاسو داسې چل وکړي له دې خلقو سره، له مهرباني نه کار ورسره واخلئ، له شفقت نه کار ورسره واخلئ. اوس خو د عامو شیو بیچارهګانو ته ویلی سوي دي چې نرګس د چا مور ده؟ د مهدي مور ده. حالان کې نرګس وجود نه لري، یو خیال ده. څه شی ده؟ خیال ده، یو خوب ده. نو په دې خاطر باندې تاسو همدغسې الفاظ ورته مه استعمالوئ. په داسې څه باندې چې هغه دوی ته د مقدساتو په شکل ښودلی سوي دي، یا د دوی په مذهب کې هغه د بهترینو اشخاصو په شکل ورته ښودلی سوي دي. تاسو داسې چل مه کوئ، بالکل یې مه کوئ، ځکه موږ ته الله حقیقي دین را کړی ده. موږ ته الله جل وعلا حقیقي پیغمبر، اهل بیت حقیقي دي، موږ د صحابه دي، موږ د قرآن او دین دا ټول دي موږ ده. نو موږ دې ته ضرورت نه لرو چې یو چا ته وایو، یو څوک چې موږ ته وایي عمري موږ افتخار ورباندې کوو، یو څوک چې موږ ته وایي چې ابوبکري ویاړو په دې باندې، یو څوک چې موږ ته وایي چې د ام المؤمنین عائشې بچیانو موږ افتخار کوو ورباندې. اما دوی ته د عامو شیو ته په حکمت سره ځکه دوی ته ښودلی سوي دا دي په دې شکل باندې، او بیا د الله یاري د الله بلا ور وګرځي شیطان یاري همدا تر ټولو بهترین نوم دسي د شیطان یاري ملګرو، د شیطان یاري خلقو. نو موږ ته شریعت دا اجازت نه راکوي، ولو که موږ کله کله دوی ته وایو چې تاسې راسئ دا نرګس بیبي موږ ته راوپېژنئ څوک ده. یو ملا کې دا جرأت تر اوسه نه ده پیدا سوی چې نرګس بیبي موږ ته رامعرفي کړي. چې د دې څنګه نکاح سوي د حسن العسکري علیه السلام سره، والله بالله الى یوم القیامه به دې کې غیرت او جرأت پیدا نه شي چې دا موږ ته ثابته کړي چې دا نرګس بیبي څوک ولا کوم ځای راغله، څنګه نکاح وکړه او چا یې نکاح وکړه. نسته، خوب ده او خیال ده. نو تاسې ګزاره ورسره کوئ. دې نومونو ته موږ تاسې ضرورت نه لرو د الله په فضل و کرم سره. تشکر استاد. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه خب 20 سال زیر حاکمیت حضرت عمر و حضرت عثمان صاحب تابعیت کرد. آیا والذین اتبعوهم به احسان حضرت معاویه صاحب دمی جمله نمیه؟ 20 سال برادر عزیز، هر کسی که پیروی صحابه باشه مصداق امی آیات هست. اگرچه حضرت معاویه خودش صحابه بود ولی از اولین و سابقین نبود، ولی در جمله والذین اتبعوهم خب میایه 20 سال بر اسلام زیر دست ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان خدمت کرد. خب امیر هم میخواستم یک دلیل بگم دیگه. استاد شما دیشب یک شعر خواستین در ستایش حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها به زبان پشتو، به زبان عربی، به زبان انگلیسی، بر 4 زبان مجور کرده میتونم براتون روان کرده میتونم. معلوماتی که شما تایید کنین، چاپ کنین، روان کنین، از تکنولوژی کار میگیریم. امیر هم در کجا روان کنم استاد؟ اینجا که شما را هر چی سرچ کردم چی پیدا نشد در تیک تاک، برای کی روان کنم که برای شما برسه؟ انشالله قاطع برادرای ما که تماس بگیرید، امو بابا عبدالرحمن صاحب هست، عمر جان هست، افغان اینا ما کت عمر جان سیست کت بابا عبدالرحمن تماس بگیریم. خدا شما را سربلند داشته باشه استاد. شما بهترین متکلم و بهترین عالم و بهترین مجاهد و بالاترین مدافع اسلام واقعی هستین. خداوند شما را دنیا و آخرت سربلند و سرفراز بده. تشکر. الله دې موږ داسې جوړ کړي.